بیم بندي کړي دي رانه. ګلخانه مال راکه اوس اخري باړه پاتې ده. نه لکه ته جامې مسکا کو زما داسې مسکا دي داسې کار وکړه ورشه هغه بستري به روټۍ هم راوړي که نه او دا بلې باړۍ ته د اوبه واړوه شابه دا ور خو به دی هله شابه ورشه دا یې کار نه مې بېغمه که دا خوده دی چې راوړي څه دي چرګوټي راوړي دي پانسي ودرې ده داسې کار مه کوم چې امداغ مې هغه ته نه پرېږدو کېږي امداغ په خپله وخورم هغه یې لو په ده باندې ورشي چرګ پتون جزاك الله خير ځان خو مې مول که خدای لو په ده باندې تین کوم دله اوس ښه ګلخان د باندې راشي تا ته بیا پته ولګي د خپل ځان زه ورځمه دا بنده پاسه را نه شي ګلخانه اوبه مې واړولې دا چې په هغه بل پټي ورشو اوبه خو دې واړولې د خدای ظالمه ته ورته وګورې اوبه خو چند شوې ما ته پته د عالمي زامنو را سره بیا ګوته وکړه ښه یم بس خبرې له بهانه ګورې چې یو جګړه وکړم داسې کار چې هغه بل پټي ته ورشو چې په هغې اوبه ورپرېږدو مړه مه کوه یو چاري عوام نه مړه خدای رسول ته وګوره راځه چې هماغه پټي باندې ورشو بیا بابا قارېږي لکه زما خو دا کلمې چینګېږي دا روټۍ به وکړو روټۍ ته اوس راځه او که نه راځه وایي زما خو دا روټۍ وړه ته نه کېږي زه به کور وخورم یاره زما خو دا کلمې چینګېږي د خدای ظالمه چې دا جګول به راپسې بیا زردسته دال ساک را لېږلي ما ته پته ده لکه تا خو ده والې دی دې کې اوس هم نشته نه نو تا ما په سیلا را شوتل پیشکې راوسته داسې کار دی که نه هغه بل پیرم چې کوم دغه دال خوړلی و ښه نه دا خو یې تر ګوتې را لېږلی و ای سمسارې را پاسه دا دې څوک ویل ته ورته وګوره دا نه به زه دا خوب وواته ورته و د خدای ظالمه ته به یې کو بوټ کې چا ته پونده راوتې ده ما ته خو پته نه لګي چې ما ډوډۍ خوړلې ده تا ته پته نه لګي خوب راځي هر څه یې والي دي هغه هډوکي لکه د پیچو نه د پیچو ته خو به دې زه پرېښي تباه شي ډېر اوچت کا نه به زه دا خوب وسوب وسم یو کار وکړه ورشه دیره کې هغه مولان سر پراته دي که نه راوړه مولان سر به څه کوې د مولان سر راوړه چاپه ته راوړه برکه اوس پراته ویم ښه ما خو دې خوړلې ډوډۍ او که نه تا خو نه ده خوړلې صبر وکړه مې راوړه څه پکې دې خو راوړه سمله ما خو دې خوړلې کاله زه اوس دې کې یخې غوټې درکړم راوړه دې خوا دا جګول وایي وی د صابون نه هم زیات ښه کار کوي دا سر خو اوس به یې پته ولګي خراب یې نه کې ګورئ نه به خرابېږي ما خو دې خوړلې ډوډۍ بیا خراب بس که لکه بس اوس باقي نه دی ډېر وباسه که نه او نور اوبه پرې واچوه بیا داسې چلټي که رانه چوړې که السلام علیکم ثانیګل کاکا څنګه یې ولې داسې ساس یې نو ساسا خو ځکه یم که نه چې د هغه مې جنسیت د دفتر ته خو ته په دفتر کې نه وي نو بیا نو بس پیسې مې داخل کړي ښه پیسې داخلې کړې او که پیسې مې داخل کړي یعنې زما دغه زوی دی که نه تعلیم یافته هم دی او هوښیار هم دی او بل چې کوم دی سره کوزې جګړې یاده ګوري نو میا په دې له ښه شو که نه د زندګي هم لږه ښه شي ثانیګل کاکا ما له ستا د سپینو ټکو نه حیا راځي ستا زوی دی زما ورواره دی کومه خبره چې ما تا سره منشیګرت کړې ده همدې ته ما سره منشي سیټ میلاویږي ښه سپین خانه یم د خپله تاوان نه مې پیسې راټولې کړې کوم چې پیسې مې بې ځایه لاړې نه شي ثانیګل کاکا زم پښتون یم تا سره چې ما کومه خبره کړې ده هماغه خبره وایي
چې دومره غمونه کې ها زما صادق جان ډېر یاسمین دی جاړه مه کنه الله به خیر کړي زړه غټ کنه کېږي نو که ته دا جاړهګانې کوې که نه دا زوی ستا د مزدوري نشي کولی ښه ګوهر جانه ما ډېر په خوارو باندې لوی کړی دی ما ته پته ده بېغم اوسه بېغم اوسه انشاءالله الله به دې زر کامیاب کړي ښه زه خو ډېره خوشحاله کړه زه ورځه هغه هلکان مې دغه لېږلي که نه ها. بخور له ها، ها. مې چې کور ته راغلي که نه ښه زه ورشه ځه وګوره کپیل ته رنګ وکړه خامخا ښه؟ بېغم اوسه بېغم اوسه زه به مخکې ما رنګ کړي ښه ځه ځه کاکا نه دا راته ووایه چې دا ټوله ورځ د بخور پټي کې تو که چې داسې خور ور پروت دی راځه راځه تم کېنه بس بس خوشه یې ګډه نه شو لګولې دی ظالمه راځه کېنه یو خو د هغه پیشکې راوستې وه پیشکې له لاسه نه ګرځو دا دی بس ښه ده که نه اوس ټوله دا ګیره ایسته نغري کې وکړه. وګوره ظالمه څه خو به یې که نه نشته په کومې کته چې راغلو مې نغرې چیک کو نو انډه خو پرته ونډه به یې رالی او پخ کړې وه دا جی راغی هغه دی دا راته ووایه که نه نو بخوره مو کو او دا جو بخوره مو کو او ته ما ته دې ووایه که نه ته په دې واړه تنګې که نه ګورې اوبو کې د غوټې مړ کړې دي نو هغه یې ګوره په ژړا ولته دا جګوله پردي واړه داسې بېسه نه تنګوم ښه دا راپسې ده راوستو نو روټۍ سره یې خوا کې سملولیو او چې بیا رالم څنګه مې وکتل هر څه یې والیو خدای ظالمه کور ته به راغلې وي نو وایه به دې خوړلې وه نو دا جګوله سپین خاني جنسیت ته ورغلې وي سې وي بهم سې وي خو پیسې مې ورکړې او ته دا خبره وکړې چې سبا یې پلیټ دي خو یاران دوستان دي نو مې یو شه ورسره ورځم هغه اسلامي سره ملو شم او ګل لخمان دي هغوی سره ملو شم ولکه ګل خانه په دا نیغتوب پرېږدې د جنګ جګړې پرېږدې د بابا هم خیال ساته او د حالات ته وګوره دغه پردې دي نه پکې ورونه شته دي او نه چې کوم ځای کور پلسترې شوي دي نو انشاءالله چې څونه پیسې رالېږم په هغې باندې ټول هر څه انتظامات مکمل وکړې ښه او زه ورځم د مرګو سره ملاوېږم او زه ورځه به د داجي ګل خو په خدای پاک باندې بروسه نشته تو دې بار ملته لېږې خو څه ضرورت دی بیا ته قمقه دې که نه ګوره هلک دی هوښیار دی تعلیم یې کړی دی چې له شل یاره د تعلیم دا پیغور ما ته بار بار مه راکوه بس تعلیم یې کړی دی او تعلیم یې کړی دی سرکوزی تا خو نه کو که نه ما په دنیا پیسې خرابې کړي دي پرېږده بس که چې څه وکړي له شل روپۍ وګټي گلخانه امیر روکیا صادق دونه راپورته دی الله ما سانه خیال دی من را تخکرابي دا ته څه کړې وړې وې دا کوم ځای کې دا راغو غټي ونې نه را پرېوتې ده هلکه صادقه صادقه اسلمه ها ډاکټر ته رنګ وکړه ډاکټر ډاکټر ته هو ډاکټر ته رنګ وه صادقه مکه ویارېدې هلکه تا ته ګپ لګو او که نه دا ګپ داسې تاسو دا دوستي دې ته وایي اسلمه ګلخان خفه کېږه ما خو سره ګپ لګوم چې څنګه د مالک مه خفه کېږه نه خفه کېږه ته خو زما ورور یې یاره صادقه داسې ګپ ګورې عمر له ونه لګې دا ته څه کوې ښه ده صحیح ده خفه کېږه ما بیا نه لګوم داسې ګپ اسلمه اسلمه زما تا نه د امید نو ګلخانه دا خو صادق ماته وي چې د سره دا ټریک وکړه چې دی په ما خفه کېږي او که نه ګوره اسلمه دا خو د یو څو ورځو میلمه دی دا خو تاسو زړونو سره ګوره لوبې کوې دا که خدای مکه دا په رښتیا شي نو بیا به سي تو خو هلکه مخ میلو سوځو نه نه بس نه دی خوږ شوی وایم اسلمه ما ته نه پته ولګي چې ګلخان په ما باندې څونه خفه کېږي بس دا خو زما ورور دی که نه دا د وینې رشته ده د وینې رشته قایمه خلک ساتي ګوره اسلمه پوه شوې آینده ګوره خیال ساتئ زه کور ته راځئ راځئ یا الله خیر شپه را پروت یمه پاکه ناوې ده تیارېږي نه دا جګوله ګاډي ما وسته ها والله کوم ځل کنه اواز کوته شابه یا وخت یې کنه یا ولا نه روتي بابا دې را تیار شوي نه دی نو بس دا وړه د خلک په انتظار دی شابه بیا شابه یم دومره ښکلې ښکاري زویه که نه یا خو په ما ګرانې زما زوی او خو دې خو بیا باندې لګي نو بابا ستا زوی ماشاءالله خالق دی ځکه ښکلې ښکاري بس تاسو دواګانې ورسره دا زویه الله دې کامیاب کړي امین امین دوا کوي ورته هلکه رنګ منګ ورې کوه خامخا ښه دا جګوله زړه مې نه کېږي جانه خو څه وکړم مجبوري ده ما خفه کېږه مړه دا خو خشته ملت دی انا هو خپل زیری زویه یا که خیلی عمرم به تو کوي او ما تم دوا وکي ها ګلخان د بابا خیال ساته زه د پسې در روان یم ښه او غم به نه کې وایي راړه او صدقه ځای که مړه راځي چې ګورو صدقه ځای که مړه
بل بابا حوصله ولا ورکوه مه خفه کېږه ورته ښه دې خو مزدورۍ له روان دي چې په ژړا د کور وځي بیا به څه مزه وي او ځان ټیټ کړه دا ته غم مه کوه دا چې ګلا زیم که نه وایي څنګه زما شه دی دعا کوه دا چې ګوره زه شو راځئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه خو ډېرې نه رالم خو زما کاپې او د منشګیرت هغه کوم ځای کې ده؟ د څه منشګیرت وروره؟ زه خو چې کوم دی کلي نه راغلی وم هغه ټریول ایجنسۍ راته وایي چې تاسو کله کم کار کوئ نو هغه منشګیرت چې کم کسان لکه مزدوري کوي د هغې به تاسو چې کومې پیمنټ لګي. زمونږ پیمنټ وروره دلته کې نه کېږي، زمونږ پیمنټ په دیره کې کېږي، د هغه ځای نه مونږ ته ریالونه میلاوېږي، هلته نه مونږ اخلو. ته څه کار باندې راغلی؟ زه خو صرف چې کوم منشګیرت چې څونه حساب کتاب د هغې لپاره. صادقه وروره ما ته خو پته نه لګي چې ته په کومه محنه باندې راوستې. زه په خپله باندې د سیلینګ کار له راغلم ولا ټاټکي کار ته یې کېنولم. مرور داسې کار د کوم ایجنټ چې هلته زما پلار سره خبره کړې هغه ته صرف دومره ویلو چې ستا زوی به چې کله منشګیرت کوي لیکل به کوي نو ما خو چې ته ټاټکي کار نه دی کړی وروره او نه مې دا چې ته مزدوري کړې ده نو زه به دې سره څه کومه؟ بس وروره دغه کار دی که کې را سره خو راځه که نه کې اوس په کپیل راشي ته پیش او کپیل پیشه موږ څه ووایو؟ به داسې کار د وروره مې ماله خرابي نه راځي خو چې کپیل راغی ته هم دې کې ناست یم ته ورته وایې وروره دې دا کار نه شي کولی ښه صحیح ده اوس په کپیل راشي به زه به ورسره وګډېږم ځه. سرعة سرعة شغل خلاص معلوم؟ جي ايوه شاب سرعة سرعة يا ولد انت ايش يجلس؟ عليك ولا راسك؟ ايش يجلس؟ دا عربي څه وایي هذا انت څه ته ناست یې؟ ورته ووایه چې وروره دا کار نه شم کولی زه خفه یم دې کې. هذا زعلان. ايش زعلان؟ يبغى شغل مهندس. مهندس؟ لا لا ما يبغى مهندس هذا شغل سطل يلا روح شغل كله يبغى شغل يا ولد شغل يبغى ولا ما يبغى؟ څه وایي؟ دی وایي دا کار کې که نه کې؟ نو ورته وایې دا کار خو کوم خو خو په دې نه یم راغلی داسې کار دی ورته وایې دا کار خو ما چې ته کړی دی ولا ما في مشكلة في الشغل. لا 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 هذا كله انت باكستاني انت معلوم هذا كله علي بابا علي بابا معلوم شغل يبغى يلا شغل ما يبغى يلا روح باكستان. څه وایي؟ دی وایي که دا کار کې وکړه او که نه کې نو روح پاکستان ته ځه. ايوه انت وين النفر وين انت يجي هنا؟ ایجنټ را لېږلی دی. ايه ايجنت وين؟ جوهر جوهر ايوه هذا معلوم؟ ها ايوه هذا كله كذاب انا معلومه كذاب. ايوه شغل هذا يبغى ولا ما يبغى يلا روح. ورته وایي چې دې وایي چې بس کار کومه بیا کور ته مې مه لګوي دنیا قرضونه دې راباندې ورته وایي دې شغل کې ها شغل ها يبغى يلا سرعة شغل يلا. يا معلم هذا جديد معلوم هذا جديد شغل سرعة معلوم ايوه يلا سرعة. حاجي ګوله پیسې مې پکې واچولې ښه ته میلاو که شابه دونه اوږد نمبر دی چې خامخا بهر ملته که نه څوک دی دا خو د کور نه دی. هلو هلو ګل خانه څنګه یې ښه؟ وات راځي څنګه یې ښې؟ خیر دی الحمدلله په خیر راسېدلې بس نن کار لرو ته یم. ښه هلکه ګورې په انور مه ګرځه دا چې ګل وایي ښه نه په سوري ناست یم بس صرف چې کوم دی ورشم او بس کاته جمع کړم بس هغه ته ماښام ورته بیا پیسې میلاویږي. ښه بیا به منشیتوب میلاو شو که نه؟ منشیتوب درته میلاو شو که نه؟ ګل خان د بابا ورسره لږ خیال ساته. بابا ته ووایه هغه هلته ښه خوشحاله دی ښه
دا حاجي ګوله وي داسې کار دی چې په کورسۍ ناست یم و دې خو دې کړ او بیا لږې پیسې در لېږم چې لاړ شي او زمونږ مورکۍ قبر روان دی چې هغه مو سره جوړ کړي. هیلو آو سیده دا حاجي ګوله وي د بیبي قبر له پیسې در لېږم خزه بچی ته نه سیده هلکه دغه راولېږه. ګلخان زه تا ته څه ووایم چې دلته په څه کار راغلی یم؟ دا ته څه کې نو کم دی هغه سنګلې نه رانیسي نو زه څه وکړم؟ یو دوه خبرې ورسره کوم سریا هیلو خی وړي کټ وي څنګه کټ نو بس 100 روپۍ پکې نو تا پکې کم لکونه اچولي وو. بس سره په دې ارمان کې چې خدای پاکه د غریبي مې ختمه کړي په ځان به دلته سختې تېرې کړم خو چې د خلکو د پیغوره خو ځان وساته. دروړمه بس تتنو بیا بوته مې لوګو سړی خو خوشحاله دی ښه خزه بزا ولې کته کنه. دې بس کخې استادم پر دې نو کم دی نو ته چې وای ته جټې زه خیر زه دا چلو کارم میکنه یو ته مفتاح نشته هی عارفه ولې داسې کار دی زما خو نن ډېر زیاته تبه ده او ټول وجود مې خوږېږي نو تا کپیل ته ووایه چې دې بدن چوټي وکړي بیمار دی ډېر زیات. زه کپیل به اوس راشي زه ورته وایم وای کښېنه السلام علیکم. يا ولد ايش مشكلة؟ مریض أنا مريض؟ ما في مريض شغل أنا أبغى شغل كله ودي تشيله هنا ركب. حرارة زيادة. لا ما في حرارة هذا علي بابا أنا معلوم ما في شغل هذا. بیمار مریض يعني لا ما يبغى شغل يبغى ولا ما يبغى يبغى بكره يجي. شوية صبر أنا الحين أنت كله شيل. وي بیمار وي كاركي موخر يجي يبغى شغل يبغى ولا ما يبغى يلا شغل يلا بسرعة علي بابا كله علي بابا بسرعة عارفه ولې صادقه زه خو نور دا کار نشم کولی. اتره زوی مې چې کله دوبۍ کې دی هغه راته رنګ کړی وو وایي زموږ مسنې ته راشه زه به د هغوی سره نور کار وکړم خو ته دې کپیل ته ووایه چې دې ځای نه ځي او دا پیسې هم راله راکړه. صادقه د دې کپیلان ډېر سخت دي ځان له کار مه ګوره دلته کار کوه. یاره زه خو نور نشم کولی هغه یا کپیل هم راغی ته ورته ووایه. يا ولد ايش اجلس؟ يا كفيل انا ما يبغى الشغل يبغى فلوس. لا ما يبغى فلوس انا يبغى فلوس يا كلب يا حمار ما يبغى شغل. دا سويه زه راته یم ځان له کار مه ګوره ویسم نشته نه پیسې شته او نه پاسپورټ شته. يبغى فلوس وباسبورت. يا كلب يا حمار ما في فلوس. انا غزار پکې ولې کې غزار ولې کې ته بل پیرنه غزار راکړو. हमारे زمان حاسسین انا بابا خبر نشي ستر جون مې په نصیب شو پسند قدم کې د وطن ارمان کوم. صادقه انا لله وانا الیه راجعون. ستا پلار له به زه څه جواب ورکوم. هلو ګلخانه صادق انشاءالله دې هفته کې در روان دی. واو یا الله چې زما په وطن کې مزدوري وي زما پښتون بچي و په پردي وطن نه مړ کېده خدایا. دا حاجي ګله مبارک شو زوی دې را روان دی. داسې وی اره برابرنګ وکړه ان شاء الله شنام را خطر خان وای صادقي راځي
اوس ته پته لګي ډایرکټ توشه پکې توشه نه خو چې هغه ډول راولم ګډون مړه ولا خلک به پورې خاندي به اسی توشه پر هغه چې راولو هغه زول ټیپ لګو لګاوه وی لګو ما وی لګاوه چا په دې ته پاسه 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 امید راوړې لبای سنگار او نه دردیږي نو چې خپل اولاد په ژوندون چانا جدا شنا سلګې وهي اوخ کې ساسینو مجبور مورا ورته د غم کوي ویرونه خدایا قدرت ند قربان شمنو پچاختر کی او پچارا را ولی غمنا دایي نمونه غیار په خوره سیده صادق ازویا دا خو چې زه مزدورۍ لازم ته خو ما پسې مړ لوړی یا اسلامیا دا به څه کومه زه خو یوازې پرېښوده بس ته مې زویا یا زویا دا به څه کومه وایي غرق شم خدایه پاکه غرق شمه یا زما مسافره زویا زما مسافره زویا ګلخانه راشه ګلخانه اسلم راته ووایه چې دا مخکې صاحب ګپ دی لکه نن دا ګپ نه دی اسلم ماته ووایه دا دروغ دی اسلمه زما ورور داسې نه شي کېدی اسلمه ووایه دا دروغ دی نور کله به هم ګپ لګو دا حقیقت دی نه صادق راپاسه صادق ما په مخ وه صادقه ګلخانه حوصله پیدا کړه صادق ما په مخ وه راپاسه صادقه حوصله پیدا کړه ګلخانه حوصله پیدا کړه صادقه راپاسه دا دروغ دی دا جی دا ګپ دی صادق داسې نه شي کېدی دا رښتیا دي صادق لاړه بس مړ شو راپاسه با ټول کلي زموږ خپلوان ولاړ دي صادقه هغوی ته به مونږ ښایو چې زموږ ورور مونږ له دونه پیسې راولېږلې مونږ به ګاډي اخلو صادقه راپاسه هغه خلک مونږ ته ټول ولاړ دي صادقه راپاسه راجي ګله دې راپاسه وه اسلمه دلته ووایه راپاسې اسلمه دې راپاسه وه راجي ګله خو زموږ په خپل وطن کې د روزګار څه وسیله وي نو داسې غونته کې ګلونه به په مسافرۍ کې بېوسه نه مړه کېدل صادقه